یو ځل بیا زه ډېره جزانه خاص کوم انتهایي د ادب مظاهره به کوئ لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې مو وې او بار بار موږ دا خبره کوو چې زموږ د خانقاه او خانواده شریفه په ټول ملک کې په للهیت او په اتباع سنت باندې یادېږي او مشهوره ده. زه هیله لرم ستاسو د ټولو نه چې کمې خبرې کېږي قال الله قال رسول صلی الله علیه وسلم بیانېږي یا مدح سرایي کېږي هغې ته د زړه په غوږونو باندې غوږ دی چې ډکې جولې الحمدلله د دې ځای نه رخصت شئ. په ډېره بخښنه سره ملګري خوبونه ډېر زیات ویني او څوک بیا د څه مقصد دپاره استعمالي او څوک د څه مقصد دپاره استعمالي. بهرحال زمونږ یو ملګری د ډېرې مودې راسې چې کم خوبونه ویني نو په هفته کې کم از کم 2 او 3 شپې مسلسل هغه باباجي مبارک په خوب کې ویني او 3 کم اتیا خوبونه هغې خپل لیکلی مو د هغې باوجود هم هغې پرون ماته د پرونۍ شپې خوب بیان کو چې محفل میلاد مبارک شروع دی په خانقاه شریفه کې او نعت خان هدایت شاه سائل صاحب ولاړ دی هغه مدح سرایي کوي او په دې کې باباجي مبارک په خپل ویلچیر باندې 4 شپږ کسانو نیولي او خانقاه شریفې ته رادن نشي. هغې چې څنګه دغلته مخامخ ودرېږي نو خلک ټول ورته پاسي هغې ورته ووایي کېنئ او په دې کې هغې एकदम आवाज وکړي چې فقیر احمد فقیر احمد سے مبارک एकदम ورمنډه کې ور روان شي او هغه نور کسان وروسته شي هغې ته وایي شاته زما راسیکل ونیسه. دغه ملګری فرمایي چې ما ته مې اشاره وکړي چې زه ورشم نو لاسونه اوچت کړي زما دا خیالي که باباجي مبارک لاس رامخکې کړو نو زه به وله لاس کول کړم نو وایي هغه دواړه لاسه زما د اوږې نه تاو کړي او وایي زه یې په هغې کې راوچت کړم دلته یې راوړم. قاری سے مبارک فخر الاسلام شیخ سے مبارک قندهار مولوی صاحب الله داد مولوی صاحب وایي دغه 4 کسان دوی دلته ناست دي او په دې کې تاسو نظامت کوئ ما ته وایي او وایي چې ته باباجي مبارک له دعوت ورکړې چې مختصر یو څو خبرې موږ ته وکړې نو هغې مبارک وفرمایي چې نه زه صرف تاسو ټول اورم او تاسو ته ګورم خوشحالېږم او د خبرو کولو دپاره ما شیخ فخر الاسلام صاحب تاسو ته پرېښی دی که نه. نو اوس ډېر په ادب ډېر په احترام او ډېر په عاجزۍ شیخ د قرآن د تفسیر او د حدیثو مبارکو د حضرت خواجہ پیر سباق باباجی نور اللہ تعالی مرقدہ خلیفہ مجاز او خلیفہ خاص حضرت شیخ مولانا فخر الاسلام شیخ سے تخاص کوم چاغی راشی او قال اللہ و قال الرسول منگ بیان کی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فرضنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده رسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ز بحر لطف او ابری بہاری کنت خارو سمن را آبداری زکانی جودی او بادی خزانی کنت پرشی زمین را در پشانی الہی غنچی امید بکشائی گلی از روزی جاوید بن مائی بخندان اجلبی آن غنچ باغم وزین گل عطر پرور کن دماغم بیا جامی رہا کن شرم ساری زساپ و درد پیشاران چداری تعالی اللہ ذہی قیوم دانا توانائی دہی ہرنا توانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد.
على سيدنا بزرگوار کرام، دا اجتماع د سیرت اجتماع دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په انتها د برکت او د رحمت ولاړه. دا د سیرت جلسه لکه څنګه چې ناظم صاحب مبارک فرمایل د دې ابتدا کړې وه صاحب مبارک، او په ډېره د باندې به دا جلسه صاحب مبارک کول او لوی خیرات په پر رسول الله پسې کو. دا وی نه وروستو دغه سلسله قائم او دائمه قاري صاحب مبارک دامت برکاتهم العالیه هغه ساری او جاری او قائم او ساتل. خلاصه کلام دادا چې الله حاضر او ناظر دی، چې صاحب مبارک قدم پورته کړی دی، قاری صاحب په هغه پسې قدم کېښودلی دی، او بیا الله حاضر او ناظر دی. د صاحب مبارک په مخ کې او د ډېرې مودې نه زموږ دا ږیره توره وه، بیا دلته سپینه شوه، او قاري صاحب مبارک لا ډېر کشر و، د خواجهګانو ختم به ده کوو، او ما ته یې اورېدلي وي د صاحب مبارک نه چې زما په مخ کې وي چې ما قاري صاحب مبارک د اجازت کړې دی چې خلکو له زما په جونډو زیپې ورکوي. په دې زه ګوایم دلته زه پاتې شوې یم ډېره زمانه. نو دا دوی هغه د خپل والد صاحب بزرګوار مبارک دا وی په قبر مبارک چې الله د باران د شیبو په شان انوار ووري. موږ ته خدای وښوده، موږ خدای کله پیژندو، تعلیم هم کړی و، منطق او فلسفې هم ویلې وې، په سر کې څه طاغوت و. هغه چې صاحب مبارک ته رالو، هغه طاغوت په یو څو ورځې کې وویسته. دا طریقه چې ته کوې نو په دې سره به ستا د سر نه غرور او تکبر وباسي. دا لطیفې نفسي چې ما ته راکوله، نو ما ته یې وي مولوي صاحب په دې باندې، په دې لطیفې په دې باندې تکبر ظاهره کېږي. د هر یو لطیفه کې بل بل کمال دی. حضراتو نو قاري صاحب مبارک ته الله جون وله ورکي، او خدای دې د تمام وفات او د بلیات او د هر قسمه غلط خبرې نه او د خفه کېدو نه الله محفوظ وساتي. وی ولې خبره دا ده چې وروره دا ځای دا خانقاه مبارکه دا د صاحب دا ځای زمونږ دا گویا چې قاري صاحب قایم او دایم ساتو دی د لوی ثنا قابل دی، د ده صفتونه پکار دي، بس هغوی قدم پورته کړی دی او دوی ورپسې په هر لحاظ کې ښودلی دی، اوم په اعتبار د علم ظاهري، اوم په اعتبار د علم باطني، او د ولایت چې کوم صفات دي قسم په خدای هغه ټول په قاري صاحب کې موجود دي. چې کوم شرایط وی کې اکابر د دین بیان کړي دي هغه ټول په دوی کې راغلي دي. موږ او تاسو له دې ادب توفیق راکړي چې د ادب وکړو. حضراتو ما یو مختصر مبارک آیات لوستېدلې دي د قرآن عظیم مبارک را. الله ذوالجلال فرمایي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. دا ادوات حصر دي
او دا کلام دا آیات په حصر باندې بنا دی لکه تو وی پارا بے کی ما رأیتو الا زیدن ما ندی لیدلی مگر صرف زید می لیدلی دی زما دا رویت چی دی او دا لیدل چی دی صرف پا زید پوری مختصر دی نو دا ادوات حسر دی رسول اللہ تعالی پاک فرمائی وما ارسلناک لشیء الا رحمتا للعالمین دلتا کی مستثنا منہو پٹ روتے اے پیغمبر علیہ السلام آتمانی پیغمبر کری دا اس شید پارا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت پا تمام عالم دا دید پارا متلے گلی دا رحمتن چیدی پا ترکیب کی مفعول لہو واقع شوی دی نو اصل عبارت داد چیدی وما ارسلناک الا للرحمت دا مفعول لہو دی اے پیغمبر علیہ السلام آتمانی لی گلی مگر صرف دا رحمت دا پارا علی العالمین دا لام پا مانا دا علا دی حروف جارا دا یوبل پا مانا رازیب رحمتن علی العالمین چه زخبل رحمتکم پتا سر پا تمام عالم تما دا رحمت تبارا لے گلی او تا رحمت تا تمام عالمی علماء کرام دا خبر اکڑی شردی عالمین کی چدے مسلمانانم داخل دی او پدے کے کافرم داخل دی رسول اللہ دا کافر دا پارسنگ رحمت تے عالمین کے خود تمام انسانان پیریان مسلمانان کافر او تمام عالم داخل دے عالمین جمع عالم دا عالم ستوی ما سیو اللہ ما سیوا دا خدای نچسدی دا طول عالم دے نو دے طول تو ورغلی دی نو پیغمبر علیہ السلام دا کافر دا پارسنگ رحمت تے نو عبداللہ ابن عباس ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس ویلی دی آغا خبر اکڑی دا چھ من آمنا سعیدہ ومن لم یؤمن سلیما پا پیغمبر علیہ السلام چھ چاہی ایمان رو سعیدہ 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 یسعدو سعادتن دباب سمعنا دے پلوی سعادت باندی سعادت منشو لوی سعادت اگٹ چاچے پر رسول اللہ ایمان روڑ اگوی دا جواب کرے دی دا سوال پیشویو وَمَن لَّمْ يُؤْمِن چاچے پر رسول اللہ ایمان روڑنلو سلیمہ سلیمہ یسلمو دباب سمعنا سلامتن دے سالم پاتشو دسنا سالم دا کافر سالم پاتشو یاد بلری دریو عذابنا دا کافر در رسول اللہ پر آتلو سرا چی پیغمبر علیہ السلام مبارک دنیا تراغی آغا مسلمان پریدا چی کافرم دا دیو عذابنا سالم شو اے من المسخ والخسف والاستیصال آغا کافر دا دیو عذابنا نا سی سالم پاتی شو یو چی دی دا مسخ نبچ شو دا رسول اللہ در ادون مخ کی مسخوا مسخ ستوی مسخ یمسخو مسخن دباب سے فتحنا تبدیل صورت الى صورت اقبح کل شکل پا بچ شکل بدل شو
ښکلی شکل په بد شکل بدل شي دې ته مسخه وایي. او هغه دا ده چې فکر کوه د داود علیه السلام مبارک قوم د خالي په ورځ د ښکار نه منیو، ښکار یې وکړو نو هغوی شادوګان او خنزیران شو، صورت یې بدل شو، هغوی خنزیران وګرځېدل، شادوګان وګرځېدل. د عیسی علیه السلام مبارک قوم هغوی د مایدې ناشکري وکړه، هغوی هم شادوګان شو او خنزیران شو. د جناب رسول الله پر راتلو باندې دا عذاب د کافر نم په دې دنیا کې دپ شو، آخرت سره به کتی شي، هلته به خپل عذاب وي او په دې دنیا کې دې د مسخې نه بچ شو. صورت په خراب صورت نه بدلیږي، دا خپلی صورت انسانی دا په بد شکل صورت نه بدلیږي. کافرم د عذاب نه بچ شو، د رسول الله په برکت منگ سره به خیر خدای څه کوي، انشاءالله منگ سره به ډیر خو کی. او دویم چې دی خصب په ځمکه کې ورننستل، خصب یخسب خصبا، هغه دا دی په خصبنا به و بداره الارض. قارون چې دی ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم، قارون چې دی دا د قوم د موسی علیه السلام نو، بنی اسرائیل نو، د موسی علیه السلام د ترزویو او په بغا علیهم په دوی باندې تکبر وکړو، تجاوز یې وکړو او ډیر تجاوز یې وکړو، د زکات نه انکار وکړو او د موسی علیه السلام په هر شکل باندې مقابله وکړه، تر دې پورې چې یو واري یو زنانه ته کتاب کې راغلی دي چې پیسې ورکړې وي چې موسی علیه السلام په هر مقام باندې دا مسله بیانوي چې چا زنا وکړه دی غیر شادي شدی د تبا سل دوری ورکو، او که شادي شدی نو د تبا رجم ورکو، سنگسار کوي او دی بمړکو. ویکل چې دی دا مسله بیان کی په ارزه دا د دین دی او د زمونږ استاد هم دین دی، دی دا مسله بیان کی نو تبراشي او تب په دې مجلس کې وې چې دی موسی علیه السلام زما سره بدکاری کړی. الله اکبر. ان قریب د چې واسمانونه زمکه تر وغورځي، څه قبیح ترین خبره پدې نیکانو ته قصې کېږي، خلق په الزامات لګي، لیکن پروا مه کوه، هغه الزام سره مرتبه نورم پورته شي، الزام دې لګي او غلط خبر دې کوي، دا پدې نیک انسان پسې او په پیغمبر د خدای پسې چې څوک بد خبره کوي دا هغه به مرتبه نور جګه کېږي، د ولی د خدای به مرتبه نورم خدای پورته کوي. یقین په خدای وکړه. دا زنانه رااله کتاب کې لیکلي دي موسی علیه السلام مسله بیان کړه چې چا زنا وکړه غیر شادي شوه او د بعد سل دوری ورکو، او چې شادي شوه دې پر جمع کو. ناګانا قارون په دې مجلس کې وی کدا ته پخپلې نوې سبه دې کړي دا وی کدا پخپل ته یې نو وی او زم هغه زنانه ته اشاره وکړه، هغه مجلس تراله په دې مجلس کې د معاف په مجلس کې ودرې دا دغه شو ولاړ دا موسی علیه السلام مبارک په توی سوې دا غي جب خدای بند کړه، جب نه چلیدله، دا جب چې دی د خدای په حکم چلیږي،
جبه بند شوا موسی علیہ السلام ته وایا هغه په اشاره سره خبر وکړه چې اے موسی علیہ السلام ما ته دوا وکړه چې جبه مکار شروع کی موسی علیہ السلام ته دوا وکړه دا هغه جبه چې کار شروع کنا نو وی موسی علیہ السلام دې قارون ما ته دونه دولت را کړی دی چې ته په د باندې الزام وکا چې ما سره بدکاری کړی دا په مقام داغه مقام نورم پورته شو او قبطیان په غزه کې ولاړو او وی اسلام وروړو چې هوی د زنانه جبه کار نکو او چې جبه وکړو نو په قارون الزام تړو موسی علیہ السلام پاک کو داغه نزاحت بیان کو یره چې دا الزام لګی د کنه په موسی علیہ السلام دا الزام لګاو او خدای ته بچ کو نو می ولی بک خیری سوق چې په الزام لګی یقین په خدای کا چې الله به نور مرتبه پورته کوي الله وی اوس ته خبره کوما د صادر نخفي وستلی او ډیر تجاوز وکړو چې نور پرې نه دی وی نور م پرېدا وی موسی علیہ السلام دې زمکه ته حکم وکا زمکه ته حکم وکړو او الله زمکه په د باندې دنه پکې نه نسته فخسفنا به وبداره الفدن پزمکه کې نه نشته پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي چې او سړی تکبر کو او جامع یې اغوستې وي د زربخت او پاغي کې تکبر کو الله په باندې دې زمکه کې نه نشته پیغمبر علیہ السلام فرمایي وهو يتجلجل الى يوم القيامه دې په دې قبر کې روان دي تر قیامت پورې په قدر د خپل قامت روزانه په ځمکه کې پلان دي روان دي طالبان په یو بل باندې دا سوال کوي طالبان په تورو کې خاص کر هغه دا سوال په یو بل باندې کوي چې دا کوم مړي دي چې په قبر کې روان دي هغه هم دقه دي وهو يتجلجل الى يوم القيامه دې تر ورځې د قیامت پورې رسول الله فرمایي چې پزمکه کې لاندې روان دي اوسم روان دي چا چې تکبر وکنا تکبر خندي په بغا علیهم پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي من تواضع لله رفعه الله ومن تعاظم وضعه الله چا چې تکبر کو چا چې تواضع کړه الله به پورته کی چا چې سرخ کته کړ الله به پورته کی او چا چې تکبر کو الله به خکته کی دغه قارون پزمکه کې ورخته کو نو لحاظ دی وجنا کافر د دې عذاب نم د جناب رسول الله پراتلو سره د خصب نه کافر بچو او بل استیصال بیخکن عذاب ته وی پکم قومونو چې بیخکن عذاب راغلی دي عادیانو باندې باد راغی او باد سرزر براغی او بیخکن عذاب پراغی په یو واری باندې ټول هلاک کړو او حضرت هود علیہ السلام د خپل مرګرو نه کله توکړې وغیر چاپی روي پدې کې به دلته باد ناراضي د خلکو بقتل التباد نو ورته او کتاب کې لیکلي دي چې یو بډای و دا په اوخ باندې سورشوا او په غر کې یو اسمسو هغه تن نه وتا باد و پسدن نو ورغه او بډای سره د دې هغه اوخ باندې سره د اوخ نه اوخ سره رويستلا باد رويستلا او په دې با برفا جو کې پشان د بنی ګرځیدلا بوډه سره د مالها او ما علیهانا برپا اوا کې ګرځیدلا دا استیصالی عذاب د قرنګا موسی د نوح علیہ السلام پاغا قوم باندې استیصالی عذاب راغی او اوی باندې طوفان راغی او مسلمانان صرف اتیا کسان چې سلویخ کسان نارینو سلویخ کسان نارینو اقبت شو او په باقی ټول باندې طوفان راغی هغه عذاب استیصالی عذاب بخکن او مهلک عذاب د جناب رسول الله پراتلو سره هغه د کافرو نم بن شو
کافرم د استهزاء د مسخنا د خسفنا د استهزاء عذابنا هغه کافرم بچو. حضراتو ما پدی پس ډیر قتل کړیو د استادانو نه به مې اورېدل. پیغمبر علیہ السلام مبارک بیا مې وګورید په کتاب کې چې سړی طلب کوي بیا مومي هغه چې دی پیغمبر علیہ السلام صحابو کې یو واري ناشته صحابو ډیر د امید حدیث دی ډیر زیات د امید دی. پیغمبر علیہ السلام صحابو ته وی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. دې پس ما ډیر قتل کړی خو د استادانو نه مې طالبې کې اورېدل بیا مې په خپل لیدلې نو چې ما په خپل لیدلې نو هغه مې بیا ډیر هغه بیان نکوم. دا مې ولیدو په تفسیر کې چې پیغمبر علیہ السلام صحابو کې ناشته وی حیاتی خیر لکم زما دا جون ستاسو د پاره سعادت دی زما دا جون ستاسو د پاره خیر دی ومماتی خیر لکم او زما وفاتم ستاسو د پاره خیر دی. صحابه نبی علیہ السلام نه د پوهې د پاره سوالونه کول سوال د استرشاد سوال د تعنت او د عناد به نه کو. وی پیغمبر علیہ السلام دا خیر خو موږ ستا ولیدو ستا په جون کې چې الله موږ ته ایمان راکړو الله موږ ته خپل معرفت راکړو او اتباع د سنت د محمد رسول الله الله را نصیب کړه. دا خیر خو موږ په دنیا کې ولیدو او دا ستا په جون کې مولیدو ستا د وفات نه بس څنګه د امت خیر وي ستا د وفات په د ټول امت لپاره څنګه خیر وي. پیغمبر علیہ السلام متو فرمایل تعرض علی اعمالکم عشیة الاثنین والخمیس. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې زما وفات ستاسو لپاره داسې خیر دی چې هر کله د ګل رشي او د زیارت رشي او زه وفات شمه نو د ماسپښین نه وروستو عشیه ما بعد زوال ته وایي د زوال نه وروستو د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ به ستاسو اعمال ما ته راپېښېږي نو چې کوم ستاسو اعمال د خیر وي نو په هغې بس د الله حمد ووایم او دا به ویم چې یا الله دغه نیک اعمال زما د دې امت نه قبول کا او ارچ دی که تاسو گناہ کړي زما امت ټول تر قیامت پورې د شر کاری کړي نو استغفر الله لکم زبد آغی مغفرت غوارم ستاسو دا پر دا اللہ نا کہ جناب رسول اللہ زمانگ دا گناہ دا پر مغفرت غواری صد خیال لے دا زمان ایمان دے کہ اللہ بمنگ بخی. دا حدیث مبارک دے حضراتو دا پیغمبر علیہ السلام جن رحمت للعالمین دے دا تمام عالم دا پر رحمت دے. جابر ابن عبداللہ دا غزوہ تبوک نارا روانو او مخک روان دے دے پا یو وخ باندې سورو بخاری کے راغلی دی قطوف بطیع الحرکت ہو یعنی پا اللہم بتو پا مزام روان دی او دو تلخت نیولی دی وی او زینا پا مزام روان دی او تبوک دا مدینی منورین دیر جات لری دی کتا سلری ہے کنا او نوش بگاڑی کسی او زبردست گاڑی نو 12 گھنٹے لگی زبردست گاڑی کی 12 گھنٹے لگی دا غزین روان دی وی پدی کی چو گورما بخاری مبارک روایت تی وی رستو یو سوک پما پس روان دی نو زما دا اوخی چی دی پشل باندی وو چوی وو کنا نو ما رستو قتل چی دا سوک تی فیضا هو رسول اللہ
ما چې وکتل هغه جناب رسول الله زما دا اوخې په شل باندې ووخه سکونډار یې ورکړه غزار یې ورکړه جابر ابن عبدالله وایي چې په الله یقین وکړئ چې د دقه ځای نه زما دا اوخ روان شو او د تمام اوښانو نه مخکې ته او ما بر ایسارو چې د جناب رسول الله مبارک نه مخکې نشي هغه به مخکې کېدو ما بر رحمت او برکت د جناب رسول الله اوخ ته ورسېدو رحمت للعالمین دی د تمام عالم د پر رحمت دی فکر کورورا ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ام سلمہ بی بی مبارک وی چې یو واری د مدینه منورې نه بار صحرا ته رسول الله تلو دا ګرځي بها قرآن عظیم کې راغلي دي قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین الله په دې ځمکه کې وګرځا او نظر واچو و فکر وکړه چې چا مقابله د حق کړې ده چې دا غس انجام شو مقابله د حق مخالفت د حق داغه انجام په دنیا کې خراب شوی دی اخرت خلا در کنار کا پیغمبر علیہ السلام صحرا ته تلو وی پدې کې یو اوسه تړلې شوی و اوسه چا تړلې ده هغه اوسه رسول الله تعالی ته وی یا رسول الله علیک الصلاۃ والسلام اوسه رسول الله ته وی د پیغمبر علیہ السلام ته ما حاجتک وی استا حاجت ماتا وی اطلقنی اے رسول الله دی دا سړی چې ود دی دا باندې چې د ځنی ولې ما او ما پران ځا په دې غر کې زمات به بچی دي او واړو دي شیر خوار دي ما پرېدا چې مور پلار په الواد باندې سخت مهربان دي انسان خلا پرېدا چې حیوان وی زمات به بچی دي یا اوغی لازمه او اوغی له ورکوما نو تاسو له می وعده رسول الله چې بیا ورازم بیا بزرا واپسم پیغمبر علیہ السلام مبارک وته وی راضی با وعده ته بی او بس نبی علیہ السلام پرانستا هغه چا چې اخکاری چې چا چې اخکار کړي واغه ود دي او پدې کې دا لاړه دا اوسه پمند لاړه او بس او بیا یو سات بسراله او رسول الله سره خپل وعده پوره کړه پیغمبر علیہ السلام بیا وتړله چې وی تړله پدې کې هغه باندې چې را پاسه د چې وی قتل چې رسول الله دی وی یا رسول الله الک حاجتن وی پیغمبر علیہ السلام ستا مات حاجت شتا وی او زما دا حاجت دی چې دا اوسه پریدا د دې واړو بچی دی په دې غر کې او دا د الله تبارک پریدا وی یا رسول الله ما پری خودلا هغه نه پړې لړکو هغه اوسه لاړه کتاب کې لیکلي دي تعدو فی الصحراء منډه والی په بیابان کې منډه والی په دې میدان کې او وتقولوا او دایوی لا اله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله زګه وایور کوم چې لایق د بندګي یو خدای دی او ته چې دی دا خدای په حق باندې پیغمبري پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه رحمت هغه برکت هغه وسیته چې دی دا عمر رسیدو یو زنانه پیغمبر علیہ السلام مبارک تراله یو زنانه پیغمبر علیہ السلام مبارک تراله وی اے د خدای پیغمبره وی زما دا زوی چې دی کنه وی د دې لیونی شخلی ونی دی او ډېر تنه تنګیو رسول الله مبارک د باندې صدم واچو پیغمبر علیہ السلام دا څنګه مشکات مبارک کې راغلي دي په دې ځای ولله ستاسو وو چې وی وکنه نبی علیہ السلام لاس مبارک په تقزی وو او داسې وی په خلی او خروجو اوزا وی نا کنه ما شوم چې وکنه غالکو هغه قیو کو چې قیو کنه نو پکی کې تکتور بچی د سپی ماشوم غردو او روانو
هغه روان شو او ماشوم د دقه وخت نه جوړ شو د پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه برکت او رحمت تمام عالم ته شامل دی دا ابو هريره صاحب احفظ الصحابه د ټول صحابه حافظ الحديث مبارک هغه چې دینو یو واري د مور چې وا مدینه منوره کې وا خو هي مشرکتون د ابو هريره صاحب مور چې وا دا مشرکه وا یو واري دعوت ورک وی پر رسول الله ایمان وروړه هغه د رسول الله په شان کې ډېر بد خبره وکړي بدی خبره پر رسول الله په شان کې وکړي بس دې راغې پر په جړا شو د خپل کور نه راغې په جړا رسول الله ته راغې رسول الله مبارک وتبي وی ابو هريره صاحب دا ولي وی یره وی زما مور ما وته دعوت ورکو او هغه ستا په شان کې ډېر خبرې وکړي اے د خدای پیغمبره زه یو خواس کومه زما مور ته دعا وکړه چې الله ول ایمان ورکړي مشکات مبارک کی روایت ته او پدې کې ناګانا پیغمبر علیہ السلام وی اللهم اهدی ابي هريره خدای هدایت نصیب کې مور د ابو هريره صاحب ته پر دې اول د هدایت ایمان دی بیا بنور ګورو بس وې زړه دوا چې رسول الله وکړه نو پدې دوا باندې پډې خوشاله کور ته لاړم په منډو لاړم چې خیر مور ته به الله ایمان ورکړي وی چې لاړم او دروازې ته ورسېدم دروازه می وټکوله وهي مجاپن اے مغلقن هغه دروازه بند و د هغه طرفه وی ماته وی چې یا ابا هريره مکانکا په دې خپل ځای باندې ودرېګا وی ما د وبو کشاري اوریدل لکه چې څوک لامبي وی پدې کې هغه په خپل لمبل او بس وی جامي واغسته او لپټه چې دا د زنانه سرپیچک چې دی او لپټه هغه چې دی هغه لا په سرکړی نه دا هغه سرپیچک په سرکړی نه دی هغه د قص سرتور نو ودلا ماته ورل کوي ابو هريره وی قبلی ته مخکړي وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی بعض خوشاله شما نو پدې ځل باندې خوشالي چې په انتها باندې ودرېږي کنه خوشالي چې په انتها ودرېږي نو دا غي نه بیا چې دی بیا غینم جړا جوړیږي بیا ور مې د غم نه خندل غم نه مې جړل او اوس مې د خوشاله نه جړل رسول الله مبارک تعالی ما او ما وته وی چې د خدای پیغمبره هغه دوا ستا خدای دغه کړو زما مور مسلمان شو وی رسول الله وی چې ولله الحمد معجزه ښکار شو پیغمبر علیہ السلام هغه باندې خوشاله شو ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې حضراتو د پیغمبر علیہ السلام رحمت چې دی دا تمام عالم ته ورغلی دی او ارچا ته شامل دی او خیر منګ او تاسو ته خامخا یو وارث صحابه کرام دا یو خبره کوم لازم ده دا یو قاری ها پیغمبر علیہ السلام مبارک یو واری روغته حجره مبارکه نه پدې کې صحابه کرام ناس دي اغوی خبر کولی وی ابراہیم خلیل اللہ تعجب کو وی ابراہیم خلیل اللہ دی وقال آخر موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم علیہ السلام دا خدای خالص دوستی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ دی خدای وسره خبرې کړې دي بے د واسطې د فرشتې نه او عیسی علیہ السلام کلمت الله کلمه د خدای ده په کلمه د کون باندې پیدا دی بے د واسطې د پلار او د نطفه نه اسو په کلمه د کون منم پیدا دی بے د واسطې د نطفه او د پلار نه او بیا یې وی چې آدم خلیفۃ الله و صفی الله بلوی چې آدم علیہ السلام خلیفۃ الله دی او صفی الله دی پیغمبر علیہ السلام مبارک وی چې سمعت مقالتکم ما ستاسو وینا وریدا راغ صحابه ولا ورأيت عجبکم
ما ستاسو تعجب ولیدو چې سخت تعجب مکو ټیک تا ستاسو دا عقیده ده چې ابراهیم خلیل الله وهو كذلك دغه رنګ چې ابراهیم خلیل الله دی موسی تاسو چې کلیم الله دی وهو كذلك کلیم الله دی او عیسی علیہ السلام هغه چې دی کلمت الله دی او روح الله دی وهو كذلك او دغه رنګ آدم علیہ السلام خلیفۃ الله دی او صفی الله دی وهو كذلك الا انا حبیب الله ولا فخر دا ټیکتا تاسو چې سوي دا یقیدم ډیر ټیکتا خو سینه چې یقیدم په ما کمزوري نشي زما پر رسالت تاسو یقیده کمزوري نشي مونږ ته د دیوبند علماء مشرانو بداوي چې ارکلا د یو پیغمبر لوی مقام ته بیان کی هغه ځکه لوی لوړ مقام د رسول الله بیانوا اسنه چې رسول الله باندې چې ایمان کمزوري پاتې نشي هغه به وسره وای نو رسول الله مبارک دوی ته وی چې اسنه چې تاسو دغه یقیده په دې سلورو کسانو پیغمبرانو دا یقینا زبردست یقیده ده او دغه شدا خو الا انا حبیب الله ولا فخر حبیب الله ما او په دې فخر نکوما دا تحدیث بنعمت الله کم واما بنعمت ربک فحدث یاد لرا اوس دې کې هر مسلمان رور لدا پکار دی چې نور پریدا کلیم الله پځه پریدا او کلمت الله پځه پریدا او د قرنګي خلیفۃ الله پځه پریدا غوین پورته دی خو په دې ټولو کې پورته ابراهیم خلیل الله دی اوس خلیل الله تراشه چې یو خلیل دی او یو حبیب دی مل فرق بینهما ځکه چې رسول الله خدا خبر وکړه چې هغه خلیل الله دی لیکن زه حبیب الله یم نو ته د خلیل او د حبیب په مابین کې فرق پیژنه نو مسلمان به دا پیژني چې عقیده پر رسول الله پورته شي تجرا قدری مبارکی ذکر کئ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وسلم زلوے محمد رسول اللہ دارتی دا پارا چې لا الہ الا اللہ ستا یقیده په وحدانیت مضبوط شوا اسنه چې پر رسالت کمزوری نشي نو دا به وسره وي چشتیه مبارکه کې په پوم زلوے محمد رسول اللہ پوم زلبوي او نقشبن مبارک کی کپسابندې سره وای نو چې صاد اخلاص شو محمد رسول الله وایا او کپسابندې دی نبی نو صاحب مبارک پوي په یو رسمزل یا په یوشتم زل محمد رسول الله وایا او ورچې دا ما دا سروردی مبارکم د صاحب ناغشتي وا او صاحب د درې کلمې کړي وا خو بیا صاحب ماته وی دا پرې د غدري وایا ابي دا بس پرې دا هغه کې څنګه دا هغه کې دا څه دی ارزل سرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا ارزل سرا وی اسنه چې یقیده پر رسالت چې تا کمزور نو رسول الله دا وی چې ټیک تاسو ته چې ابراهیم خلیل الله دی ز حبیب الله ما زه یو پټي اوس پر بیانوما دا الله په توفیق او د کتابونو نه هغه دا چې خلیل دې ته وایي چې فعل د د پاره د رضا د خدای فعل منا کردن کار د فعل با د پاره د رضا د خدای وي لکه څنګه تالله لکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین تاسو چې دې میلې تلاشه بت پرستو ته وی نو د دې دا بوتان د دې بتخانی چې دی بابیا نو دې ته بز خو بیا تدبیر کوم اخر کې دا شو چې راغی و د ویلال
جزازا غیر زری ذکرو الا کبیر لهم لعلهم یوم مشر پر خود اور نور ټول ری ذکر دا پیل دا خلیل مبارک دا لرضا الله خلیل دې ته وایي چې پیل دا غبا د پاره رضا ده الله حبیب او حبیب دې ته وایي چې پیل د خدای به د در رضا لپاره یاره مسلمانان دا خپل پیغمبر او پیژنا او ډیر شکر ادا کا ستا پیغمبر چې یو زما مجمع الکمالات ته مجمع البرکات ته مجمع المنافع دی زمون پکې ډیر لوی پیدا دا او هغه دادی چې پیل د خدای با د رضا ده پاره الته کې پیل د هغه د الله د رضا ده پاره او دلته کې با پیل د خدای د رضا د رسول الله ده پاره په دې دلیل ورا فلنولینک قبلة ترضاها پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ کی چھو قد نرا تقلب وجهك في السماء منگ وینو اغا بیا اڑول دا مخ مبارک ستا طرف تا اسمان تا چما تا وحی راشی او دا دی بیت المقدس تمام شپارس یا ولس میاشتی ہوکو چا اللہ ما تا حکم کی چا بیت اللہ مبارک تا مخ کوا فلنولینکا دا پیل دا خدای دی فلنولینک من با اگردوتا قبلتن اغی قبلیتا ترداها چستا خوخدا دا کار بستا دا رضا دا پاراو کما دا غیر خب فکر پہ ہوکا اللہ پیل دا رضا دا رسول اللہ دا پاراو کو بیائی و تا فرمائی لی دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى دا سو پچی پپیل مزاری داخل شی نو خاص کئی پا استقبال پوری ولا سو پا یعطوی کا دا پیل دا خدای دی ولا سو پا یعطوی کا اللہ بدر کی تاتا پس پتر دعا اے پیغمبر علیہ السلام تبا پی راضی شی زبدا سے سوکما پروز دا قیامت پتا تا دا سے سوکما چی اے پیغمبر دا سے نعمتون بتا تا درکما دا سے کار بتا سروکما چی پتر دعا اے پیغمبر علیہ السلام تب پی راضی شے نو پلسو پا یعطیک ربکا پتر دعا پیل دا اللہ دا رضا دا جناب محمد رسول اللہ دا پارشو نو پیغمبر علیہ السلام سره چې دا وعده کلو شو کنه حدیث مبارک پورا پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې زب ترغی پوری راضی نشما الله ما سره وعده کړی دا چې تا به راضی کوما زب ترغی پوری راضی نشما ترکمه پوری چې زما یو امتیم په دوزخ کې پروت سبحان الله چې هغه یو امتی زما چې دوزخ کې پروت دی چې هغه الله د دوزخ نه رایستنی او جنت ته داخل کړي نه تر هغه پورې بز راضی نشم پیل د خدای چې دی د رضا د رسول الله د پاره شو او دا هغه پیل د رضا د الله د پاره دریم ویم پر علماء دا کړی دی چې مغفرت د خلیل په مرتبه د تمه کې دی یو پټي علمي غوندي خبرې دي خو ضروري دي نو به مسلمان له پیژندل ځکه چې د خلیل او د حبیب فرق پیژنل د حدیث کې فرق شو هغه دا دی چې دا خلیل هغه مغفرت چې دی په درجه د تمه کې دی تمه دې ته وایي کوشي او کو نشي ویلی دی ابراہیم علیہ السلام مبارک والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین زتم کوم د دې خبرې چې الله ما ته معاف کی خطیئتی توریتی هغه زما درې توریه چې ما کړې دي چې هغه الله ما ته معاف کی هذه اختی او توریه او انا سقیم بے متوریا او بل فعله کبیرهم دا درې متوریا توریه دې ته وایي په لوی نحوه کې په علم بلاغت کې چې یو لفظي دا غدوه معناګانې وي یو معنا
قریب وي بل معنا بعید وي ته معنا قریبا ښکاره کې خپل مخاطب ته او والی معنا بعیدا پیغمبر علیہ السلام په لیلۃ الهجرت کې صدیق اکبر سره روانو په غرونو کې کافرو لیدلو غوري پیغمبر علیہ السلام مبارک ولیدو یعنی صدیق اکبر ولیدو او پیغمبر علیہ السلام باندې یعنی پوی نه راغلی خو صرف چې سړی وسره دی په تیار کې رواني یا صدیق مم معک صدیق اکبر تاسو رسول ته وی رجل یهدین السبیل دا یو سړی ما سره دی ما تلار خی او وی چې ردا تجارت پیشه سړی دی ددن بلار په دی غرور کې خطا شوی ناغه به او تخی او صدیق اکبر دا غین لار د اخرت واغشتا ما تلار د اخرت وی نو دا ټول توحید چې دی هغه ټول خو هغه کې تحقیق ډیر جاته او څه کولی نشو ما تبع الله والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او پیغمبر علیہ السلام مغفرت په مرتبه د یقین کې دی یقین پیژنې منطقي مسله ده یقین ستوي هو العلم بالشيء مع زوال الشك والشبهه عنه یقین دی ته وی علم په شی چې دا غین شک او شبهه زایل شي پیغمبر علیہ السلام مبارک ته فرمایلی دي ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللہ تا مخکنه او رستنه ترک اولا اصل کې دا ګناه نه ده د پیغمبران ګناه نه کوي دیتا ترک افضل ال الفاضل ترک اولا دیتا وی حسن بصری سے مبارک فرمایلی دي حسنات الابرار سیئات المقربین زمنګ استاد سودانی کې هغه ډیر مقرب درگاه د خدای ته اغوی ته دا گناہ کاری زمنګ دانی کی وته گناہ کاری ماتا دلته کې دا په مرتبه د یقین کې دی لہذا د دې وجنا حبیب چې دی د حبیب هغه مغفرت په مرتبه د یقین کې او د خلیل هغه مغفرت په مرتبه د تمه کې بل ابراہیم علیہ السلام مبارک و فرمائل ولا تخزنی یوم یبعثون قرآن عظیم دے ولا تخزنی یوم یبعثون یا اللہ ما در سوائن اور اساتی فاغ رزباندی چدا خلق دا قبرون را پاسی فدیر وز ما در سوائن اساتی او جناب رسول اللہ تسوئی او منگم وسرائیو رسول اللہ تسوئی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اللہ برسوان کی پروز دا قیامت جناب رسول اللہ او دا امت بم رسوان کی آغازے کی اغوی ما رسوان کی او دلتا اللہ وی زبخبل پیغمبر او زبچ دی دا امت دا رسوائینا پروز دا قیامت ساتمہ سلورم پر اقدادری شو خلیل چی دے دعا وکړه خلیل خلیل مبارک دعا وکړه خلیل الله ابراہیم خلیل الله دعا وکړه واجعل لي لسان صدق في الاخرين اے خدایا زما خلی او جمیل ذکر پرستنو خلقوں کی تر قیامت پوری جاری ہوا یعنی ما تددا سے اعمال توفیق راکا چه تر قیامت طول خلق پا ما پس باغی کی اقتدو کی دا دی دوا پا قبلی دو کی شک نشتا دا لسان چه دے کنا دلتا دا لسان نا ما ینشع من اللسان دے جب ندا دا جب نشکم شے پیدا کی گی ذکر دے زما خکل ذکر او ذکر جمیل دا خکل صفتنو دا پرستنو خلقوں کی جاری ساتی او یقیناً ابراہیم علیہ السلام آغا پیغمبر دے یہود وی یہودی وہ نصارا وی نصرانی وہ مشرکان وی ما کان ابراہیم الا مشرکن آغا مشرکو او منگ وایو ما کان ابراہیم الا حنیفا دا سلور مذہبنا او سلور دینونا پر یو پہ دعوی کئی
ابراهیم علیہ السلام هغه پیغمبر دی چې هر څوک په دعوه کوي د علماو کې یو عالم تیر شوی دی علامه تبتزانی انو دغه شوافی وی دې زمونږ په مذهب احناف وی زمونږ په مذهب دون لوی سړی چې هر یو دعوی چې دې زمونږ په مذهب دی نو ګوره وتا ټول خلک مقتدا ګڼي نومي مسلمان په مانځ کې روزانه 5 وخته او په نفلو کې او په سنتو کې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقد ذکر جاری دی اغه کل ذکر او ذکر حسن او جمیل اغه جاری دی ټک دا ابراهیم علیہ السلام وی وجعل لي لسان صدق في الاخرين او پیغمبر علیہ السلام تسوی لغوت وکیدا ورفعنا لك ذکرک على الرحمه سم زپدی درس کی ایمان کې ډېر خبرې کوم ځکه لوی دولت دی لوی دولت دی د خپل پیغمبر لوړ مقام په جنا ورفعنا لك ذکرک ما ستا ذکر په خپل پورته کړی دی هغه له دعا کوي او ستا ذکر ما ستا اوازا په تمام عالم کې ما پورته کړی را ذکرتا حيث ذکرتو اے پیغمبر علیہ السلام کوم ځای کې چې ذکر کېږم عقل تکي الله وتوي تب ذکر کېږي ورفعنا لك ذکرک دقرنګي پینزم پرق دادی ابراہیم علیہ السلام خلیل مبارک وی وجعلنی من ورثت جنت النعیم خدای جنت النعیم زمان نصیب کا جنت النعیم ما تراکا او جناب رسول اللہ تسوی انا آتوینا کل کوثر ما درکو آغا والا سوال کئی ما تا درکو دا پینز پرخ شو یو پرخ زبل کو ما آغا یو ترکیبی غنده پرخ تے نحوی غنده پرخ تے دی خواگورا دا خلیل چی دے کنا دا مشتق تے دا خلتنا دی خلت کے معنی دا حاجت پرتا دا معنی پاکی دا حاجت پرتا دا گور بکر کوا نو دا سے طویل شخا معنی دا حاجت اے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم مبتدا دی خلیل اللہ مضاف من لئی خبر دی مبتدا و خبر دی یو جملہ دا ابراہیم خلیل اللہ دی لیکن دا سے ویلی شروع را اللہ خلیل ابراہیم دا سے ویلی شی اللہ خلیل ابراہیم اللہ خلیل دا ابراہیم دے نشبیلے زکا چی پا خلت کے معنی دا حاجت پروتا دا او دا حاجت نا اللہ برتر دے او دے بل طرف تراشا حبیب مبارک تراشا اے دا سی ہوا دوار ترکیب کوا محمد حبیب اللہ دے بل طرف تراشا اللہ حبیب محمد ترکیب من الجاربین جاری دے آغازے کے دے یو طرف نہ جاری دے خیر مالا یوسو خبری تاسو خدمت کے عرض کری بس کمت بس خیری تاسو دینا خواهی خوش سارکا وآخر دا مزد خیر دے بیا بچتا خبری خلاصی نشی خودا وآخر دا